الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. زمان اسلام عزتمندو محترمین ورونو ادمونگا شیخ محترم مونږ ته موضوع را کړی دا لکه څنګه چې قران کریم دا وحی دا نو د نبی علیہ السلام احادیث مبارکم دا وحی دا نو دا خبره ده ان شاء الله تعالی د قران کریم د آیاتونو د الله په فضل او توفیق سره ثابت شي چې سرنګ قران کریم الله د برین را لګل دي او بندگان یې د قران کریم په اوامر او نواهی باندې مکلف کړي دي. نو د قرانګي د نبی رسول الله احادیث مبارکه دي، ولیکن دا غیر مخکې یو خبره په تور د تمهید باندې ذکر کوم. هغه دا چې نبی رسول الله د مخکې دا خبر ورکړو چې الا انی اوتیت القرآن و مثله معه، ما د قرآن کریم را کړی شوی دی او د قرآن کریم مثل چې هغه د نبی علیہ السلام احادیث دي. او بیا نبی علیہ السلام د خبره ذکر کړه چې قریبه د حدیث یو سړی به راشي چې هغه موړ وي او په خپله سوپه او تخت باندې بناسي او د حدیث نه به انکار کوي. دغه کې څومره شارحین د حدیث دي او دا خبره ذکر کړی دا چې دا شبعان او د مړواله دا اصل کې د انسانو د قمقلتوب نه او دانګ د حماقت نه عبارت ده. تاسو چې څومره ګورئ منکرین حدیث چې کوم دي دا قمقلی د دوی عقلونه چې کوم دی نه او په عقلونو کې نقصان یې ځکه د نبی علیہ السلام خواږه حدیث چې کوم نندارت کوي. دویم نبی علیہ السلام چې دا خبره ذکر کړې ده چې دا په خپل تخت باندې او په خپل سوپه باندې بناسي، وې دا عبارت د دین نه چې دا به د احادیث او د طلب د لپاره او د علم د لپاره به دا سفرون نه کوي، سعی نه کوي، کوشش نه کوي، بس پر دې کې بناسي او دنیوي څه تعلیم به کړی وي. د اردو یا د انګریزي سي کتابونو به وګوري، مطالعه به وکړي، یا به د عربي او سوال الفاظ یادي، بیا به راپاسي د نبی رسول الله په حدیث باندې به اعتراض وکړي. او تاسو چې څومره ګورئ دا کم خلک چې د نبی رسول الله په حدیث باندې اعتراضونه کوي، د عام خلک کوم خلکو چې د دین اسلام د تعلم د لپاره او د زده کړې لپاره سفرونه کړي دي او دا رنګ مزلې کړي، نه ودي صراحتاً د حدیث نه انکار نه کوي. کله یو مذهب د وجه نه څه تعویلات کوي نو هغه کوي، لیکن صراحتاً حدیث باندې الزام نه لګوي. حدیث د نبی علیہ السلام دا وحی ده، دا قرآن کریم د ډیرو آیتونو دا خبره ثابت ده. یو دا کوم آیتونه چې ما ستاسو کوم آیات چې ما ستاسو په مخ کې ولوستو د سورۃ البقره نه، په دې آیات کې رب العالمین د متقینانو د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي. رب العالمین فرمایي مؤمنان هغه خلق ته یؤمنون بما انزل الیک، چې دې ایمان راوړي په هغه څه باندې چې کوم ستاته نازل کړي شوی دي. نو دلته موږ دا خبره ذکر کوو چې د ما انزل نه مراد لکه څنګه چې قران کریم دی نو د نبی رسول الله احادیث هم دي. ودا خبره سیمونګه بغیر دلیل نه شو ذکر کوله. چیرې مونږ دا وایو چې مراد د منزلنا
حدیث هم دي لکه څنګه چې قران کریم دی عین ټیم منکي حدیث د اعتراض کولی شي چې ما انزل قران کریم دی ستاسو سره څه دلیل دی چې دلته مراد د ما انزل نه حدیث مراد نو ګوره ته ورته ویل ګروسته وګوره رب العالمین فرمایي چې دوی ایمان لري بما انزل الیک او ما انزل من قبلک ستانه چې مخکې کوم کتابونه نازل شوي دي په انبیاو باندې او کوم وحی په مخ په انبیاو باندې راغلي دانو پاوی باندې دوی ایمان لري په دې مجلس کې اصل کې اکثر علما نستي او دا مسله علمي مسله ان شاء الله موږ په آسان په هم باندې ذکر کوو ورسته ګورو ما انزل من قبلک دای په مخ کې ما انزل الیک باندې عتب کړی او د معطوف علی په منځ کې خامخه یو مناسبت دا موجودی مغایرت هم لیکن مناسبت هم موجودی دوانه خبرې چې کم د لازمي دي اوس به دې خبرې تراشو چې مخکې د شیخ ویم الله اشاره وکړه چې مخکې چې رب العالمین استنازل کړي دي او کم انبیاء الله تعالی لګړي دي نو رب العالمین یو څو مخصوص کتابونه او بعضی صحیفې را لګلې وي رسول باندې په انبیاء باندې علیهم الصلاۃ والسلام او نور چې عام کوم پیغمبرانو نو الله هغه ته دسه وحی کړی و الله هغه ته حکمت چې کوم دی ور کړو او دې خبرې د پر دلیل لاره سور قران کریم کې بل د کې الله ذکر کړی دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ الله فرمای هغه وخت آیات کوي چې الله د انبیانو نه مضبوط لوز واغستو چې زبر تاسو ته خامخه کتاب در کوم او حکمت به تاسو ته در کوم دا منکرین حدیث هم دا خبره مني چې مخکې چې څومره انبیا راغلي دي نو هر یو پیغمبر ته الله مستقل کتاب نه ور کړی بعض پیغمبران دي چې الله به وي ته مستقل کتاب ورکو او دا غي سره به الله تعالی دې سم وحي کوله چې الله دا غیره تعبیر په دې مقام کې په حکمت سره کړی خو اکثر پیغمبران داسي و چې هغه بردغه کتابونو تابع او باغې باندې روانو او الله تعالی به نور وحي کوله هم دا فرق علما ذکر کوي فهم بین د رسول کې فهم بین د نبی کې چې رسول هغه ته لیکيږي چې هغه ته مستقل کتاب ورکړی شوی او نبی هغه ته لیکيږي چې هغه د مخ کې نبی رسول په کتاب باندې رواني او الله تعالی وتعالى وحي کوي نو دلته الله فرمایي و ما انزل من قبلک نو د نبی اسلام نه چې مخکې سنازل شوی دي نو دا کتابونه هم نازل شوی دي او دارنګ رب العالمین چې کوم دین عام حکمت او عام وحي چې هغه ته موږ سنت وایو احادیث وته وایو دا نبی په خپل سنتو دا ته الله تعالی را لګي نو کسان کې چې په جانب د معطوب کې کتاب او سنت یعنی وحي جلی او خفي دوان مراد شو نو دارنګ په جانب د معطوبون علیه کې والذین یؤمنون بما انزل الیک دلتم قرآن مراد شو د نبی اسلام احادیث دا مراد شو دا خبر الحمدلله د غیات نه ثابت شو لکه څنګه چې رب العالمین قران کریم د برین را لګل دی او دارنګ نبی اسلام چې کوم احادیث یې هم د برین را لګل دي دا ما انزل دی او ما انزل چې کوم دی وحی وی زمونږه مدعا ثابت شو چې لہذا احادیث د نبی اسلام دا وحی ده او دې کې بل صریح آیات قران کریم کې الله ذکر کړی دی ان اوحینا الیک الله فرمایي مونږ ته وحی کړی دا لکه څنګه چې مونږه نوح علیه السلام ته وحی کړی او نبیین من بعده او د نوح علیه السلام نه چې وروسته کوم پیغمبرانو هغه ته مونږ وحی کړی تاسو ګورئ دا آیاتو امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب په اوله کې راوړل کتاب بدء الوحی دا غیر فاوله کې دا آیات چې کوم دی راوړل دي د دې کې شارحین مختلف قسم مناسبتونه ذکر کوي چیرې دې آیات د مخ کې د لاندې باب سره څه مناسبت ده ولیکن دې کې ګوره امام بخاری دې خبره د اشاره کوي چې زه به تاسو په دې کتاب کې احادیث راوړم دا به بعض خلکو د عقلونو خلافي اگر کله صحیح عقلونو خلاف دا نه دي
لیکن څنګه کې چې قران کریم الله نازل کړی دی او دا وحی ده نو د قرانګي دا کم احادیث چې ذکر کوم نو دا موحده او طریقه استدلال دارا چې الله نبی علیہ السلام ته ویل موږ دا ته وحی کوو او موږ نوح علیہ السلام ته څنګه چې وحی کړی دا نوح علیہ السلام نه چې روسته کم پیغمبران نغلی او ته موږ وحی کړی و مخکې شیخ دا خبره ذکر کړه چې مخکې کم انبیا تیر شوي نو هغه ته رب العالمین کتابونه ورکړي بعد وتا او اکثر انبیا ته رب العالمین چې کم دینو وحی خبیر علی غلی او چاغیت د نبی سنت او د نبی احادیث ته ویل کیږي نبی اسلام ته الله فرمای چې دغه کې مونږه تاسو ته دوه قسم سيزون درکړي دي کتاب او د حکمت نو کتاب قران کریم ته حکمت د نبی اسلام احادیث دي نو قران کریم خو وحی ده نو احادیث کم نه دا وحی شو دا خبره د سورۃ البقره په اولین آیتونو کې سره سوچ فکر وکړي دا خبره دي ثابتي یو په دې طریقه باندې دا خبره ثابت شو چې حدیث د نبی رسول الله چې کوم دی دا وحی ده دویمه طریقه دا ده چې قران کریم کې رب العالمین حکمت په کتاب باندې عطف کړی دی نبی رسول الله تعالی ویلي دی وانزل الله علیک الكتاب والحکمه الله پتا باندې کتاب عمر علی ګل او الله پتا باندې حکمت عمر علی ګل ټول علما ناس یې عطف تقاضا مغایرت کوي حکمت د کتاب نه غیر د مغایرت دا مقصد نه دی چې حکمت او قران کریم د حدیث سره معارض او مقابل دي نه معارض نشته مغایرت دومره دی چې یو وحی جلیله قران کریم او د نبی رسول الله حدیث کم دینو دا وحی خبیره یو دې دا خبره معلومیږي الله تعالی حکمت په کتاب باندې عطف کړی دی بل دې کوم الله فرمایلی او ما انزلنا علیکم من الكتاب والحکمه او هغه چې موږ په تاسو باندې کتاب او حکمت را لېږل دي البته الله عام خطاب کړي مخکې آیات کې خاص خطاب په دوه خطابونو کې حکمت په کتاب باندې عطف کړی دی دې دا خبره معلومیږي چې کتاب وحی جلی شو حکمت د نبی رسول الله سنت هغه وحی خبي مراد نو لکه څنګه چې قران کریم د لپاره انزال استعمال شو قران کریم الله تعالی نازل کړل او دا رنګه د نبی رسول الله حدیث مبارکه د رب العالمین د بلنې چې کوم دي نازل کړي دي او هغه آیات سره ولګوا چې مخکونو پیغمبرانو بارک یم الله ویلو هر پیغمبر به چراتلو هغه پیغمبر ته به وي چې تا ته وحی در کوم ورسته به پیغمبر راځي اخیری پیغمبر محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کتا چرته راوي زمانہ را مونږ کله راوي امداد بخامخه کې آیات کې راځي تفسیرم داره چې دا له رب العالمین د انبیاء نه د نبی اسلام په باره کې چې کوم دا غیسته ده نو که څنګه چې هغه پیغمبران ته الله کتاب او حکمت ورکړو حکمت نه مراد احادیث دي دا نبی وਹੀ مراد او دا سنت چې کوم نه مراد دي که څنګه چې مخکې ذکر شو دا رنګ په دې کې مراد حکمت نه وحی ده او د نبی اسلام احادیث کوم نه مراد قران کریم خو الله تعالی نازل کړل نو احادیث د نبی اسلام هم الله تعالی د برینا نازل کړی دي دریمه طریقه اصل کې دا سورۃ النجم کې رب العالمین ذکر کړی دی وما ينفق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله فرمایي نبی اسلام خپل خواهش نه خبرې نه کوي نبی اسلام چې را کوم خبره کوي دا وحی د نبی اسلام ته کېدل شي ان هو الا وحي يوحى دا هو زمير مخکې نو تخت راځي دی نو دای خبره باندې ټول مونږ کویو چې د نبی اسلام په ژوندۍ کې سیب د نبی اسلام د خلی مبارک نه قران کریم الفاظ نو راوړل لکه څنګه چې د نبی اسلام د خلی نه د قران کریم الفاظ راوړل د قران کریم نه ما سیوا نور خبریم د نبی اسلام د خلی نه راوړل وي دوی دا خبره کوي چې موږ احادیث په خپل عقلونو باندې تلو هر صاحب د عقل چې انسان عقل لري روټي خوري غیا نه خوري ابري خبره باندې پويږي چې نبی رسول الله د قران کریم نه ما سیوا په ژوند کې نور ډېرې خبرې کړې دي بلکې دا سنس ول ذکر کوي او د ماهرین د لسانیاتو چې په روزمره ژوندۍ کې انسان د خلینو چې کوم نه تر 23000 پورې خبرې چې کوم نه راځي شي 23000 پورې خبرې راځي شي ډېر ظالمان دا خبره کوي چې د نبی اسلام حدیث دومره زیات
هغه جواب دار چې نه دا څه خبره ده تاسو وګورئ کم خلک چې تاسو هغه ته اصحاب العقول وایي هغه دا خبر ذکر کوي چې پر روزمره ژوندۍ کې انسان د جبن تقریبا 30000 پورې کلمات دار وستل شي یوازې خبر نه د نبی اسلام یو احادیث قولیه دي چې په کې د نبی اسلام وینا ذکر شوی ده دویم د نبی اسلام احادیث فعلیه چې په کې د نبی اسلام افعال ذکر شوی دي دریم د نبی اسلام احادیث تقریریه چې د نبی اسلام مخې ته صحابه یو صحابي وکړ کړل او نبی اسلام په هغه باندې چوپ پاتې شوی دی نو هغه تقریر د نبی اسلام ویل کیږي ولهدا اوس دا درې ونه راجمه کوا دینه به څومره احادیث کم نه جوړیږي د دې د وجنه د مار اسلامي دتمن درونو د بعضی روایتونه دا په ظاهر کې ضعیف انسان تخکاری د کراویان دي او احتمالي خبره شکل دي راوي ځان کمزور دي نو کې دې شي دا خبره خطر نقل کړي محدثین د احتیاط د وجنه دا خبره فریق دي بعض دې روایتونه دي چې انسان قران کریم کې درن نظر وکي سوچ وکي فکر وکي نو دا هغه حدیث سیاد انسان تر قران کریم نو معلومیږي د دې د وجنه علماء دا خبر ذکر کړی دا چې کم خلک صرف علم او روایت باندې اکتفا کوي صرف راویان ګوري پلانکې راوی ضعیف دی پلانکې صحیح دی او کمپیوټر چې کار دراغسته او دا غسر علم او درایت نه دا غسر فقاهت نه دا غسر استنباط نه دا سړی په ډیرو حدیثونو کې ډیر حدیثونه بغړزوم ور کوي او ډیر حدیثونه ته چې کم د غلط وي دې د وجنه بعض علما دي چې امام بخاری محدث هم دی لیکن امام بخاری راغی سره فقيه هم دی درنګي په اوسنۍ زمانه کې نږدې علماو کې شیخ ناصر الدین البانی محدث هغه محدث هم لیکن هغه فقيه هم تر هغه سلسله وګوره هغه نور کتابونه وګوره یې روایت کمزور دی خو هغه پر ډیر طرق چې کم دراجمه کوي درنګي هغه معنی قران کریم نه سکی ثابتای نو لیکن دا یو اهم خبره ده چې د حدیثو د فهم د فاره لہذا درایت دا ډیر لازمی خبره ده امام بخاری رحم الله یو بابي خو ده چې انسان ستوري ته مسکه به امام بخاری دا غیر لاندې یو حدیث راوړی چې صلی الله علیه غیر جدار نبی رسول الله کو غیر جدار د دې ډیر خلک چې راوي سره علم الدرایت نه غیرانی کې چې امام بخاری حدیث د ترجمه الباب سره مناسب نه لري او د ترجمه الباب سره چې کنه موافق نه لري لکه امام بخاری بابي خو درې چې ته موږ کم د خامخه سترې ته کې او دلته وجه صلی الله علیه غیر جدار نه لکه امام بخاری لکه څنګه چې محدثو امام بخاری نحوی مو غره امام بخاری په دې خبره باندې پوهیدو چې یو غیرو سی بدیله بل غیرو استثنایی ده غیرو سی بدی خامخه مخکې کلام کې سوالي موصوب غواړي دلته مانسه شو صلی الله علی شیء غیر جدار نبی اسلام مسکړه یو سیستا چې هغه شی جدار نه سترې ته مسکړه خو لیکن هغه ستره چې کوم نه دیوال نه غبل سیزو ستره سی په دیوال کې خو منحصر نه ده ستره خو ته د دیوالوم ګرځول شي د پیلروم ګرځول شي بل شي ته ستره یو کټوم ستره ګرځول شي د امام بخاری په خاط انسان تر هغه کتاب نه معلومیږي دا محدثین چې کم تیر شي ویل کنه دا پر علوم باندې ډیر زیات ماهرین وګوري علوم بلاغت نحو صرف منطق درنګ لغت په دې باندې ماهرین دې وجنه کم خلق چې په دې علوم باندې پوهیږي نه هغه به د حدیث نه انکار کوي او حدیث د قران نه به انکار کوي یو وربدي مقام کې الله فرمایي دا هو زمير الله مخکینو تک راځي کړه د نبی اسلام د خلینو چې کمی خبره راوځي بس دا وحیده نو د نبی اسلام د خلینو لکه څنګه چې قران کریم راوتل لري د قرنګي د نبی اسلام د جبي مبارک نه نوري خبرې راوتل دي هغه نوري خبره هغه حدیث دي د حدیث په ذخیره کې او په مجموعه کې چې کوم نه پرتی دي دا وحی شو دا وګوره صریح د قران کریم آیات ده سورۃ النجم آیت ما تاسو ولست یو په دې طریقه باندې اثبات کړي سلورمه طریقه دا ده چې د نبی اسلام احادیث ته الله تعالی امر ویل دي امر تقریبا سورۃ الاحزاب کې الله فرمایلی دي چې د ایس مؤمن او د مؤمن لپاره دا جایز نه دي اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخير من امرهم کله چې الله او د الله رسول دی امر فیصله وکي دوی به خپل اختیار نشي چلولای ګوره په دې مقام کې راشه امر د الله لپاره ثابت کو
او امر د رسول لپاره مسکو ثابت کو وزبل آیات تلال شه هغه د کیو ګوره الته الله سوی الا له الخلق والامر خبردار خاص د الله لپاره خلق دی او خاص د الله لپاره امر دی امر تکوینی الله په خلق ذکر کو الخلق امر تشریعی الله تعالی په امر کې ذکر کو کته چې مراد د امر نه امر تکوینی دا خبره غلطه ده امر تکوینی الله مخکې ذکر کړی دی الخلق مراد د امر کوم امر دی امر تشریعی دی وګور دې آیات کې الله حصر کړي الا له الخلق علما پوېږي جری مجرور مقدم شوی د ضرب تقاضا د حصر کوي خاص د الله لپاره امر دی نو دې آیات کې وایي چې امر خاص د الله لپاره دی سورۃ احزاب کې څه وایي وایي امر د رسول لپاره هم دی نو دې دا خبره معلومه شوه رسول چې کوم امر ذکر کوي رسول چې د خلینو کوم احادیث راوباسي دم د الله امر دی دم الله د بری نصره را لګره ولیکن اصل کې غم مصیبت دار چې د انکار حدیثو د پارا غټ سبب او غټ ذریعہ چې کوم دی هغه جهالت ته غلا علمي ده دې د وجنه د طلباو ته د یو توصیه چیرته سود علوم کوم علوم عالیه د ډېر قوي او مضبوط وای د دې په نکاتو په وجوهاتو په علتونو باندې ځان پوهیږي دا الحمدلله چې منکر حدیث یو د حریم ملحدو هغه د نبی اسلام په حدیث باندې کم ځنه اعتراض کوي ته به هغه ته جواب چې کنه په قران کریم باندې ورکړي لکه قران کریم د حدیثو تایید کوي حدیث د قران کریم تایید کوي نو یو په دې طریقه باندې اثبات کیږي چې د حدیثو دا چې کم دی وحی ده بل په دې طریقې باندې حدیث ته وحی ویل شوی ده نبی اسلام ته الله فرمایلی دي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم مونږ ته ذکر را لګل دي د دې لپاره چې تو خلکو ته بیان کې هغه څه چې خلکو ته نازل شوی دي نبی اسلام ته الله خطاب کړي چې ته وته بیان کې نبی اسلام بیان په کوم دي کې کړي په خپل احادیثو کې کړي او بیا د حدیثو د دې بیان ذمہواری الله غسترا سورۃ القیامه کې الله فرمایي ثم ان علینا بیان بیا په هم باندې قران کریم بیان دی نو سمانا دغه حدیث چې ستاره جبن راوزی نبی اسلام ته الله فرمایي هم دغه حدیث دا ماته ته نازل کړی دي او زه به تاسو نازلوم نو بیان د نبی اسلام دا د قران د فاره نبی اسلام بیان کړی دی او الله فرمایي ثم ان علینا بیان بیا په هم باندې سره بیان دی د ثم ان علینا بیان مانم دالا چې مونږ به دا لاندې را لېګو حدیث کوم دیم رب العالمین لاندې را لېګلی او د آیات کې بل تفسیر چې ادم ذکر کړی چې دلته مراد د ذکر نه احادیث دي ځکه قران کریم خو الله رسول ذکر کړی دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ما نزل خو قران کریم د الله را لېګل دی ذکر ته الله را ولېګلو ذکر نه مراد سری احادیث دي نو د دې حدیث په وجه باندې به تو بیان خلکو ته کې نو ګور حدیث ته ذکر وي دوی سوي وای موږ حدیث ذکر نه مونږ چې دا تومره زیاته حدیث کې رښتا غیر محفوظي نو جواب دار چې حدیث ته الله تعالی ذکر ویل او د ذکر د حفاظت وعده الله غسرا ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون الله فرمای موږ ذکر نازلو او موږ د ذکر د پاره خامخه حفاظت کوونکیو لکه څنګه چې د قران کریم د حفاظت ذمہواری الله تعالی غسرا دا ذمہواری د حدیثو ما غسرا قران کریم کې کڅوک تحریف وکي ټول مسلمانان ته پته لګي چې تحریف وشو کې یو حدیثو کزانه ضعیف جوړ کی نو هر زمانه کې الله دې خلک پیدا کړي هغه غي نشان دي چې د حدیث کمزور دي دا موضوعي دي دې نه ځان چې کم نه وساته دغه د حفاظت ویل کېږي د حفاظت خدا مقصد نه چې لاره څوک به تحریف نه کوي تحریف به کې خلک کوي خو لیکن دغه نشان دي به کېږي هغه تعین به کېږي چې دا به کې تحریف شوی دی دا بغیر تحریف بغیر د نشان دی نه او بغیر تعین نه بدا پاتې کېږي نه یو په دې طریقه باندې خبره ثابتېږي چې قران کریم لکه څنګه چې وایي دا نو حدیث د نبی اسلام هم دا وایي دا بل اخیره طریقه اصل کې دا چې تاسو د قران کریم په آیاتونو کې وګورئ دا اطاعت رسول صلی الله مستقل ذکر کوي یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے خلقو اطاعت د الله کوي او اطاعت د رسول کوي او هغه خلک چې هغه علما دي
یا حکام دي مسلمانان هغوی تاسو ته خبره کوي د کتاب او سنت موافق غومه دی په تاسو دې کې سوچ کوي فکر وکړي ګوره اطاعت د الله سره ذکر شو بیا وروسته د رسول سره مستقل اطاعت ذکر شو اطیع الرسول نو ګوره په دې کې دې خبره ته اشاره ده چې څرنګه چې الله رسول ته وحی جلدی را لېږلې ده نو وحی خفي ورته امر را لېږلی ده په دې آیت کې اطاعت د رسول سره مستقل ذکر شوی دی په دې کې دا خبره شوه و د قرآن کریم په بعضې آیتونو کې د رسول سره مستقل اطاعت نه ذکر کېږي سورة حزاب کې تقریبا الله ذکر کړی دی ومن یطع الله ورسوله چا چې اطاعت د الله وکړو اطاعت او د الله د رسول اطاعت یې وکړو دلته اطاعت د رسول سره بیرته واپس نه کړو رامعاد نه کړو په دې کې کومې خبرې ته اشاره ده په دې کې هم دې خبرې ته اشاره ده چې اطاعت د رسول دا بیعني اطاعت د الله دی اطاعت د الله دا بیعني اطاعت د رسول دی حدیث دا وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم سره وحی ده په کوم ځای کې چې اطاعت مستقل ذکر کړی دی هلته استقلال ته اشاره ده چې حدیث مستقل وحی ده په کوم ځای کې چې اطاعت مستقل نه ذکر کېږي نو په کې دې خبر ته اشاره ده چې څنګه قرآن کریم د الله تر طرف نه راغلی د قرانګي احادیث د نبی علیہ السلام دام رب العالمین تر طرف نه سری راغلي بل طریقه سره کې دارا تاسو وګورئ د قران کریم سره الله اتباع ذکر کړی دا الله فرمایي هذا کتاب مبارک انزلنا فاتبعوه دا مبارک کتاب دی دا موږ نازل کړی دی تاسو دې کتاب اتباع وکړئ ګور یو اتباع بل اطاعت ته اتباع چې کوم دی دا په افعالو کې د چا په فعل پسې د چا په کار پسې ور روانېدل دې ته اتباع وایي مثلا تو اسی وګرځېدې زوم دلته وګرځم دا فعل دی زما ستا په قدم باندې قدم کېښودو تا یو کار کړی هغه کار زه وکړم دا اتباع شو اطاعت چې کوم دی په اقوالو کې وي تا یوه خبره کړې ده حقه خبره زم ذکر کړم یو اتباع او بل اطاعت دی اوس راشه په دې مقام کې الله ویلي تاسو د قرآن کریم اتباع وکړئ نو قرآن کریم د چا صفت ته لګا د الله کلام دی کنه د الله تعالی صفت ته هم دا کتاب چې مونږ ته راغلی دی زمونږ دا مقرو دا مطلوب الله په دې باندې خبرې کړې دي دا د رب العالمین صفت ده اوس ووایه د الله تعالی اتباع کیږي لکه بندگان د الله اتباع نشي کولی نو دلته معنی سره آیات کې مقصد هم دا دی چې قرآن کریم مونږ د لېږلی دی او نبی اسلام باندې نازل کړی دی او نبی اسلام ته مونږه وحی خفي چې کوم دی ورکړی ده نو تاسو به د اتباع د قرآن کریم به کوئ په صورت د احادیثو کې په تبع رچا کې د احادیثو کې و د دې خبرې لپاره دلیل چې اتباع په افعالو کې وي او اطاعت په اقوالو کې وي دا خو واضحه خبره ده تقریبا هارون علیه السلام وفرمایل چې فاتبعوني واطیعوا امري زما اتباع وکړئ او زما د امر اطاعت وکړئ وګورئ تاسو اول اتباع ذکر کړه او بیا وروسته اطاعت ذکر کو اطاعت په کوم شی باندې واقع کو په امر باندې واقع کو واطیعوا امري زما امر چې کوم دی ومنئ امر په اصل کې حقیقت ته بجا کې په صریح قول کې چاته وي لکه دا کارو کا بس دا امر دی او په خله باندې چاته وینا کول د قول ویل کېږي نو وګوره قرآن کریم کې رب العالمین د امر سره د قول سره اطاعت ذکر کړی دی او اتباع مخکې ذکر کړی دی نو دلیل دی چې اتباع په افعالو کې وي او اطاعت په اقوالو کې وي دا فرق الحمدلله د قرآن نم ثابت دی قرآن کریم کې هر علم دننه چې کم دی دا پروت دی او لکه څنګه چې په امتی باندې د پیغمبر د اقوالو اتباع لازم ده اطاعت لازم دی د پیغمبر د افعالو اتباع هم سره لازم ده د دې ټولو خبرونه دا ډېره اوږده موضوع ده وخت هم کم دی مانځه ټیم دی حاصل خبره دا دی قرآن کریم لکه څرنګه چې وحی ده او مونږ ته الله دا وحی را لېږلی ده نو د نبی علیہ السلام احادیث هم دا وحی ده او د نبی علیہ السلام د حدیثو وحیواله چې دا وحی ده د قرآن کریم د متعدد آیاتونو چې کوم دی ثابت ده خو سی په څو آیاتونو چې تاسو په مخ کې ما د وخت او موافق چې کوم ذکر کړه نور هم ډېر نصوص په دې باندې شته اخر کې دا کم کسان چې منکرین حدیث دي دوی ته موږ یو نصیحت کوو یو وعظ ورته کوو چې تاسو په ډېره لویه فتنه کې واقع یئ او د رب العالمین په عداوت کې واقع یئ د خپل جهالت چې کوم نه پرېږدئ او د خپل عناد او ضد چې کوم نه پرېږدئ حق ته راشئ علماو ته مخامخ کښېنئ
چې هغه ستاسو د شبهاتو او د شکوکو ازاله وکړي او ستاسو دنیا او آخرت چې کوم دی الله خیسته کی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.